جرمني ژبې دویم درس یا دوهم درس شروع کوو چې په هغه کې به د جرمني ژبې اورنۍ مهمې خبرې په پښتو ژبه تاسو سره شریکې کړو. راځئ شروع کوو چې نن دویم یا دوهم درس ده چې په هغه کې د هغه خبرې دي چې موږ په روزمره کارونو کې ورسره مخامخ کیږو، نو دا ډېرې مهمې دي، خاصتاً په اورنیو وختونو کې چې کله موږ غواړو چې جرمني ژبه زده کړو. نو راځئ چې لومړی ووایو، څنګه چاته ووایو چې سلام یا سلام علیکم، نو هغه ته ویل کېږي هلو هلو، یا موږ به تاسې ورته وایو سلام، یا په انګلیش کې ورته وایي چې هلو هلو، او په جرمني ژبه کې ده هلو هلو. بیا ګوټن ټاګ، ګوټن ټاګ یعنی ورځ دې په خیر یا ښه ورځ، چې په انګلیش کې ورته وایي ګود ډے، ګوټن ټاګ یا ښه ورځ یا ورځ دې په خیر. همدارنګه ګوټن مورګن، ګوټن مورګن، ګوټن مورګن چې هغه ته ویل موږ تاسو ورته وایو سهار دې په خیر یا ښه سهار، او په انګلیش کې ورته ویل کېږي ګود مورنینګ، ګود مورنینګ یعنی سهار دې په خیر یا ګوټن مورګن. همداشان ګوټن آبند، ګوټن آبند یعنی مازدیګر دې په خیر یا ښه مازدیګر. نو او تاسې چاته وایو چې ښه مازدیګر ولرئ، نو په الماني یا جرمني ژبه کې ورته ویل کېږي ګوټن آبند، یا په انګلیش کې ګود ایونینګ. همداشان ګوټه ناخت، ګوټه ناخت، ګوټه ناخت یعنی شپه دې په خیر یا ښه شپه یا ګود نایت. او بل ده همداشان چوس، چوس چوس، نو یعنی د خدای په امان یا الله حافظ یا ګود بای، یا په انګلیش کې ورته وایي چې بای بای. نو کله چې تاسو چا سره په مخه ښه کوئ، نو بیا تاسې ورته وایئ چې چوس یعنی د خدای په امان.